مجاهد زنګ نیلوفر رحمني ته او د نیلوفر جواب. بهرحال ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې تازه معلومات تر تاسو ته ورسیږي. زما لپاره د ژوند تر ټولو د خوشحالۍ جالبه او غوره ورځ وه. که مو پوسټ یو ځل شیر کړ دښمن به مو مایوسه کړي. نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوب پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. ویل مې چې کله راواخیستم دستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و. اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویل یې شکر دی ستاسې صحت د خدای غواړو. د جوړ تازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته د افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې به توپیر په څو چنده ستاسې زیات احترام وي. قدر به مو وي. هیڅوک به تاسې ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستانه شئ تر څو تاسې د افغانستان ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه مې پس ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېره دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه د ما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو په شریکه په دې کې چې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې وویل د وخت د نیلوفر راته بخښنه کوه. خدای پامان که مو دغه ریکارډي خبرې واورېده راولئ چې راشئ. دا اوس هم لیکلی خبر تر بېخي چارې ښه وخت